بسم الله الرحمن الرحيم. تیر درس کې مونږ د ادغام لغوي او اصطلاحي او داغي حروف ذکر کړل. نن درس کې اقسام د ادغام دي. ادغام چې د ادا په لحاظ باندې دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي ادغام مع الغنه، یعنی ادغام هم کېږي خو د غنې لحاظ به پکې هم تساتي. او دویم ته ویل کېږي ادغام بلا غنه، یعنی ادغام د نون ساکن یا د نون تنوین کېږي خو غنه منفه کې بیا نه کېږي. نو ادغام مع الغنه چې دی یا ادغام بغنه نو متویل کېږي دا په څلورو حروفو کې کېږي. قاعده دا ده هر کله چې د نون ساکن او د نون تنوین نه وروسته د څلورو حروفو نه کم حرف راشي، مجموعه چې دا یومینو یا څوک ورته ینمو دا مجموعه دي، نو دلته به ادغام هم کېږي خو ادغام سره د غنې لحاظو پکې ساتلی کېږي. لکه مثال په طور باندې من یؤمنو، ګوره نون ساکن دی وروسته تی یا راغلی ده، نو دلته ادغام هم شوی دی خو ادغام مع الغنه دی. یا لن ندخلها، دلته د نون ادغام په نون کې شوی دی خو ادغام سره د غنې. یا مما مهین، مما د نون ساکن نه وروسته میم ادغام سره د غنې. به تنوین د تنوین وروسته بیا میم راغلی دی، دلته ادغام کېږي خو ادغام سره د غنې نه. یا که د نون ساکن او تنوین نه وروسته واو راغلی وي هلته ادغام دی، ادغام سره د غنې نه. لکه من واق، نون ساکن دی وروسته تی واو، ادغام سره د غنې نه. دویم قسم چې دی ادغام بلا غنه دی. ادغام بلا غنه د پاره تقریبا دو حرف دي، یعنی ادغام د اولانی حرف په دویم کې کېږي، یعنی اولانی حرف په دویم حرف کې پټیږي خو لیکن غنه پکې نه کېږي، هغه آواز فوزې ته نه رسیږي. هغه دو حرف دي، یو لام دی او بل را ده. مثالونه لکه الن تقولل، الن ګوره د نون ادغام په لام کې شوی دی، صرف ادغام دی خو غنې پکې نشته دی. یا اندادن لیضلوا، اندادن، دن ګوره دلته تنوین دی، تنوین نه وروسته لام راغلی دی، نو دلته ادغام کېږي د نون تنوین خو لیکن بغیر د غنې نه. یا من رسول، یا من لدنه، د نون نه وروسته را راغلی د ادغام شوی دی خو ادغام بلا غنه دی. یا بشر الرسول، تنوین نه وروسته را ادغام شته خو لیکن غنه وسره نشته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.